بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. افغانستان باندې د پاکستان د روسي تیوریو په پایله کې د هیواد په 9 ولایتونو کې له 200 څخه د زیاتو ملکی وګړو شهادت. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل لپاره پر ډیپلوماټیکو لارو د مولوي امیر خان متقي ټینګار. او د ایران له خاورې څخه د امریکایي پیلوټ د ژغورنې په اړه د ډونالد ټرامپ څرګندونې. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د رمضان کال د وریش په 18 نیټه د زیم د بشپړ خبرونه دي. د اسلامي امارات مرستیال ولاند الله حمدالله فطرت وایي چې د پاکستان پوځي رژیم د روان 2024 کال د فبروري له 22 در اپریل تر 4 د هیواد په 9 ولایتونو کې تجاوز کړی چې له امله یې 217 ملکی شهیدان او 426 نور ټپیان شوي دي. ښاغلی فطرت زیاتوي چې دغه راز په دې هوایي توپچې او توغنیزو بریدونو کې 40 مسجدونه شهیدان شوي، 23 مدرسې، 14 ښوونځي، 3 روغتیايي مرکزونه، 255 دوکانونه او 42 نقلیه وسایط تخریب او 418 څاروي تلف شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د افغانستان او منځنۍ اسیا د مشورتي خبرو اترو غونډه کې ویلي چې افغان حکومت د چین په کوربتوب له پاکستان سره په مذاکراتو کې په پوره رښتینولۍ ګډون کړی دی. نوموړي ټینګار کړی چې اسلامي امارات تل د متقابل درناوي پر بنسټ د خبرو له لارې د ستونزو حل غوښتی، خو د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا او خلکو څخه دفاع خپل حق ګڼلی دی. بل لنډ خبر. کابل کې د ایران سفارت په افغانستان کې د روسي سیلابونو له امله د یو شمېر کسانو پر شهادت او ټپي کېدو خواشیني ښودلې ده. دغه سفارت په یوې خبرپاڼه کې د روسیو طبیعي پیښو، زیانمنو او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. روسي خبره چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرامپ ویلي چې د ایران په فضا کې د نسکوري شوي F-15 امریکایي الوتکې له درکه شوی پیلوټ د یو لړ ځانګړو عملیاتو پر مهال ژغورل شوی دی. ټرامپ په یو پیغام کې ویلي چې امریکایي ځواکونو د تیرو څو ساعتونو پر مهال د دې پیلوټ د پلټنې او ژغورنې تر ټولو ژور عملیات ترسره کړی دی. د ټرامپ په وینا په دې عملیات کې لسګونه الوتکو برخه اخیستې وو او سربیره پر دې چې پیلوټ ټپي شوی خو روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. قدرمنو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.